د ننګرهار امنیه قومندان وایي چې په اچین کوټ هسکې مینې او چپرهار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې. نوموړی همدارس زیاتوي چې داعش په ننګرهار کې په وروستیو سلګیو کې د یو له ماتې سره مخ دی. داعش په اوله مرحله کې کوټ، اچین، چپلیار یا بعضې نقطې د پچیرو اګام یا اسکمینه ډېرې خلک وځورول، ولې نن یونو ټول په دغه عملیاتو کې ځپل سوي، له منځه تللي. په ډېرو اخري نقطو کې په بعضو ولسوالیو کې فعلا د ستاسو ملي وسلوال ځواکونه په جنګ ورسره لګیا دي او انشاءالله هغه به هم ختم سي، وبه ځپل سي او د دوی هغه څه شومو پلانونه سي ټول به له خاورو سره خاورو سي. له بلې خوا د ننګرهار ولایتي شورا غړی سراب قادري بیا وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم په ځینې ولسوالیو کې پراخ فعالیتونه لري. داعش له منځه نه دی تللی، خپل فعالیت کوي هسکه مینه کې، اچین کې، نازیانو کې او ځینې نقطې د کوټ ولسوالۍ هم د مخالفینو سره یا د نظام مخالفینو سره چې اوس ورته داعش ویل کیږي نو هلته حضور لري، ښکاره فعالیت کوي. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د جګړې د تیزېدو په ترڅ کې د امریکا هوایي ځواکونو د دغه ډلې پر سخت دریځو د تیر جولای میاشتې تر پایه نږدې 2000 بمونه غورځولي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 600 بمونه زیات دي.